بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د جنوري کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې نړیوال، سیمه‌ییز او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د مجاهدینو د عملیاتو مکمل راپور دی ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په دویم برخه کې ستاسو پوښتنې او ستاسو انتقادات، پیشنهادات دي چې هغه ته به هم بیا زه ځواب ورکوم. نو تاسو کولی شئ چې خپل د پوښتنو ځوابونه په دویمه برخه د دې برنامه کې چې جلا نشریږي هغې ته رجوع وکړئ. هیله ده چې برنامه سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ او زنګوله او لایک ضرور ووهئ. راځم د نن ورځې برنامې ته. اول به نړیوال خبرونه را اخلم، بیا به ورپسې د جهادي راپور تاسو ته وړاندې کوم. د ډونالډ ټرمپ ایران ته اخطار ورکړی دی که چېرته په مظاهرچیانو باندې، په لاریونونو باندې ډزې وکړلې یا څوک ووژل شول، نو امریکا به ضرور مخامخ عمل ته اقدام کوي او د ایران د خلکو دفاع دپاره به میدان ته کیږي. د دې په مقابل کې لاریجاني عکس العمل ښودلی دی او لاریجاني ورته دا ویلي دي چې که ته په ایران باندې برید وکړې دې ته متوجه اوسه چې ستا سیمه کې ستا پوځ هم پروت دی. نو داسې همدغومره اشاره یې ورته کړې ده، یعنې که ته په ایران باندې برید وکړې ستا پوځ هم محفوظ نه پاتې کېږي. اوس راځو دې ته چې امریکا ولې ایران ته د ده ګواښ کوي چې په مظاهرچیانو باندې به برید نه کوي که څوک مړ شو. آیا دا د ایرانیانو د غمه ډیر مړه دي یا د ایرانیانو په فکر کې دي یا ایرانیان ورته انسانان ښکاري ځکه دا کار کوي؟ نو بیا پوښتنه دا راځي چې دا په غزې باندې چې اسرائیل بمباردونه کول، 2 لکه انسانان یې ووژل، ماشومان په میدان د فوټبال لوبه کې وژني، هلته بیا امریکا ولې ضمیر مړي او ویدی چې د ایران لپاره یې ضمیر را بیداره شو لپاره د ده چې دغه تظاهرات چې دي دا دوی لارې ته اچولي دي او د دوی د اشارې باندې دا تظاهرات مخکې ځي. د ده لپاره دوی اوس اخطار ورکوي او دې ته متوجه اوسئ چې تظاهراتو کې چې دوی ویلي دي که یو نفر هم ولګېده نو دوی به عکس العمل ښکاره کوي. نو دا خو ډېر ممکنه ده چې هلته خو د اسرائیل لاس دی، پیسې ورکړي دي، خلک یې راپارولي دي او لګیا دی د استازي هلته کار کوي، ځکه چې دا خو د سرغنو په ذریعه باندې کیږي، پیسې اخلي، دننه ټولنه کې کار کوي، خلک راپاروي، راپاسوي. نو همدغه کسان خپله ډزې کوي، خپله کسان هم وژني، بیا نړۍ ته دا وایي چې دغه د ایران دومره کسان ووژل. تر اوسه پورې 6 ورځې د جریان نه تېرېږي او په دې 6 ورځو کې 119 کسه ژوندي نیول شوي دي او په حدود د بعضې خبرونه، رسمي خبرونه وایي چې 7 تنه وژل شوي دي په دې دغو کې او بعضې وایي چې 6 وژل شوي دي. نو وژل شوي خو دي، دا چې اوس حکومت وژلي دي یا د اسرائیلو لاسپوڅو دا کار کړی دی چې خلک ووژني چې امریکې ته بهانه جوړه کړي، ځکه چې امریکې ویلي دي که کسان ووژل شي زه به برید کوم. نو دا مهم دغه دا دی چې دغه تیرو 6 میاشتو کې چې دی برید ونه که، دغومره کار یې وکړ چې خلک یې راپارولي دي، خلک سره اوچت شوي دي. 32 ښارونو کې خلک تظاهرات ته راوچت شوي دي، 32 ښارونو کې او 119 کسه تر اوسه ایران حکومت نیولي دي په دې تهمت باندې چې د هغه کسان دي چې خلک راپاروي، توروي او د حکومت په مقابل کې هڅوي او شعارونه داسې ورکوي چې ضد د نظام شعارونه ورکوي. یعنی تظاهرات د کوم هدف لپاره چې دي چې د خلکو ضرورتونه د هغه نه دي بلکې سیاسي شعارونه ورکوي، مرګ پر فرضاً په نظام باندې وایي او زنده باد شاهي نظام وایي، د رضا شاه پهلوي د زوی په ګټه چې هغه د یهودانو زوم هم دی او د هغې خاص سړی دی. نو په دې لپاره د هغې نوم دغه کیږي. نو دا د ښکاره خبر دی چې د امریکایانو په اشاره باندې دا تظاهرات شوي دي
او اوس هغې دا پلمه لټوي چې که څوک ووژل شو زه به دا برید کوم. اما همدغه واقعیت چې په نړۍ په بل ځای کې کېږي او په فلسطین کې کېږي 2 لکه انسانان یعنې 70,000 وژل شوي دي او 1,10,000 ټپیان شوي دي. هلته د امریکا ضمیر مړ و، هلته ضمیر ویده و. اما ایران کې که وایي که یو نفر ولګېده زه بیا راځم. نو دغه د نړۍ دغه سیستم دی، دغه حقوق بشر دی. یو ځای کې حقوق بشر مړ کېږي، یو ځای کې حقوق بشر را ژوندی کېږي. دا هغه شی دی چې تاسو باید ورته متوجه اوسئ. دویم خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اندرابي ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو ارادې ته احترام لرو او په افغانستان کې تغییر د نظام نه غواړو. یعنی دوی یو قدم خپل د خبرونه اوس شاته لاړل، ځکه چې دوی دا شعار ورکوي چې موږ په افغانستان کې تغییر د نظام غواړو او دا نظام راپرځوو. ښکاره یې ویلې راپرځوو. د په جواب کې ذبیح الله مجاهد هم نن خبرې کړي دي او هغه ویلي چې افغانستان باندې پاکستان خپل تسلط غواړي، خپل نظام قایمول غواړي، د ده نه د پاکستان لاس واخلي، کنه د دې عواقب به د پاکستان لپاره ښه نه وي، ځکه چې پاکستان به پخپله د ده قیمت ادا کړي. د ده ځواب یې ورکړی. پاکستان او هندوستان د خپل د زروي ذخایرو او د اسلحو تبادله د اسنادو کړې ده. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ یو توافقنامه ده په نامه د منې د حملو منې په باره کې چې دا په 21 د دسمبر 1988 کې دا معاهدې ته په توافق رسیدلی و. بیا په 20 د جنوري 1991 کې دا امضا شوله او په اول د جنوري 1992 کې دا پیاده شوله. او د دې په اساس باندې هر کال په اول د جنوري باندې هندوستان او پاکستان یو بل ته لیستونه د خپل د اتومي ذخیرو ورکوي، معلومات ورکوي او خپل د نظامی څومره اسلحه دوی لري، څومره عسکر لري، څومره جهازونه لري، د یو بل سره دا تبادله کوي. په دې باندې دوی توافق کړی دی. او تبادله هم داسې کېږي چې هندوستان وزارت خارجه د اسناد سفارت د پاکستان په ډیلي کې ورته سپاري او پاکستان هم دا اسناد د هندوستان سفارت په اسلام آباد کې ورته سپاري. په دې رقم دوی تبادله کوي. همدارنګه د دوی ترمنځ یو بله معاهده ده د 21 د می 2008 کې شوې ده چې هغه د لیستونه د تبادله د زندانیانو سره کوي چې څومره کسان زما تا سره بندیان دي او څومره ستا ما سره دي. په دې اساس څخه کوم لیست چې پاکستان ورکړی ویلي دي چې 250 اندیان موږ سره بندیان دي، 8 غیر نظامیان دي، 199 ماهیګیران دم را سره دي. یعنی دغه دومره 250 کېدای شي دا سیاسي او مظنون کسانی چې اسپیوناژ کړی دی، 8 غیر نظامیان دي، 199 ماهیګیران دي چې دا د دوی لیست دوی ورکړی دا موږ سره بندیان دي. د هندوستان لیست نه دی راته معلوم چې هغې څومره کسانو راپورټ ورکړی چې څومره پاکستانیان ورسره دي، خو هغې هم خپل لیست سپارلی دی. همدارنګې کوم یو ډرون چې په میدان وردګ کې ویشتل شوی او معلوم نه دی چې کوم ځای راغلی، خو یو معلومات دغه پیسه کې نن زیات دغه شول چې دا هغه عادي ډرونونه نه دی، دا ډېر قیمتي ډرونونه نه دی چې په میلیونونو ډالر ارزښت لري. ویل کېږي چې دا د هغه ډرونونه نه دی چې قیمت یې 45 میلیونه ډالر و. نو دې مطلب دا دی چې دا د هر ځای نه راسول شوی دی، مهم ځای نه، یا پاکستان راسولی یا کوم بل مملکت چې راسولی خپل امریکې، نو دا دغه او دا مجاهدینو راپرځولی دی. اسرائیل ټایم اخبار لیکلی دی چې په 2016 کې د اسرائیل پروګرام د جنگونو لپاره دا دی، یعنی د رسما د هغې په دې جریده کې دا نشر شوي دي چې 2016 کې به اسرائیل د ایران، لبنان او سوریې سره جنگونه کوي. یو سوریې باندې به دا بمبارد هم کوي، هغه کوم ځایونه ځکه د سوریې کې د اسلحې ځایونه وهي، مهماتو ځایونه وهي، نظامي ځایونه ورته وهي چې بالکل خونسای کی د منځه ویسي چې دا مملکت باید څه ونه لري چې سبا دوی پرې ورننوځي، بیا نو دوی مخه به صافه وي. او بل لبنان باندې ویلي چې بریدونه به کوي سکالې او د ایران سره به جګړه کوي. د امریکې سره د اسرائیل د خبرو په دغه کې دا ویل شوي دي چې نتنیاهو ډونالد ټرمپ ته دا پیشنهاد کړی چې فرضاً د ایران په هکله چې حملې لپاره دی خپله ته حمله وکړې صحیح ده، یعنی که ما نه پرېږدي زه حمله وکړم، خپله حمله وکړه. امریکې ته یې ویلي دي که ته خپله حمله نه کوې زه حمله کومه، ته صرف ما تایید که،
چې هغې کې هم دی تر اوسه توافق ته نه ورسېدلي او بل یې دا ویلي چې پخوا غوندې زه ورته یو ځای به پې حمله وکړو راځه چې دواړه یې ووهو نو دا درې شرطه اسرائیل امریکې ته ایښي دي اما د امریکې ځواب لا تر اوسه ورته نه دی ورکړل شوی